دی ولي ها هسې خاندې او نور مشرور و عادت خوښ دي یاره په ټیک ټاک کې مې یاسین لږ ډېر زیات خوښ دی. دننه بیا پوخ کړو بیا دې بهر وکړو دننه بیا وغورځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ورور ستاسو قربا اساسانې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوی پروګرام د کامن سنس په حواله باندې زموږ ویډیو دلته کې چې کوم د خال په ایریا باندې د سین په غاړه کې چې کوم کرکټران دي هغه کرکټ کوي د هغو سره د کامن سنس په حواله باندې موږ تپوسونه کوو د هغه فني جوابونه به تاسو اورئ او د پروګرام په اخره کې به د دې کامن سنس چې کوم سوالونه مونږ کړي دغه جوابونه به تاسو ته په اخره کې میلاویږي. چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ او د دې فني پروګرام نه خوندونه واخلئ. که چېرې دا پروګرام ستاسو خوښ شو بیا مونږ ته په کمنټ کې ووایئ. مونږ به انشاءالله په هفته کې یو ځل ستاسو دپاره د کامن سنس دا کوم سوالونه چې دي دا به راوړو او په مختلف ځایونو باندې به تاسو ته پروګرام راوړو. چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ. چې ما تاسو ویلو چې زموږ دا پروګرام بر کامن سنس په حواله یو ملګری را سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی؟ مراد خان. مراد دلته څه راغلی؟ گیم راغلی جی. دا راته ووایه چې تعلیم دې څومره دی؟ تعلیم هم نه دی کړی یاره. ته خو بیا ډېر زیات قابل یې. نو که نه. دا راته ووایه یو سوال تپوس ته نه وکړم جواب به الله کې. بس ضرور به دا درکړو یاره. دا کوم څیز دی چې بهر ته مونږ وغورځو او دننه پوخ کړو بیا ته بهر وخورو او دننه بیا وغورځو؟ دا سوال خو ته بیا ووایه دوباره زده کوم څه لکه یو څیز دی بهر مونږ وغورځو دننه پوخ کړو بیا ته بهر وخورو دننه بیا وغورځو. دا خو رقم راځي الوم راځي الو راځي بار ته څنګه کېله سره نو کېله پورته کې خلک بار ته ولې نور وکړي نه نو کېله خو څوک پخوي نه کوي. کېله ونه پخوي داسې څیز دی لکه داسې څیز چې مونږ یې پوخ کړو دا بهر ته وغورځو دننه پوخ کړو بیا ته بهر وخورو دننه بیا وغورځو. جواب نه راځي. څه شعر غزل ته پله څه شی دی نه راځي دا بلا کتونکي دې ګوري هغو ته سم میسج ورکړه. څه وله ورکړو میسج و سلام. نوم دې څه دی؟ رحمت الله. رحمت الله دا ته ووایه چې سبق ته ویلی دی؟ سبق مو ویلی دی. تعلق ته رقم لګي سره بر کلیسا. ته راته ووایه یو سوال تپوس ته نه وکړم جواب به الله کې. او در به دا کوم څیز دی چې خوړلی حرام دي خو چې کله یې وڅکې نو تا ته بې ثواب میلاویږي؟ یاره دې سوال جواب خورل نه راځي. څه شی درځي؟ شعر غزل ټپه درځي؟ شعر غزل ټپه رال راځي بھائی جان. سوال ډېر اسان دی لږ کوشش وکړه. بس ذهن کې نه راځي. نو وایي دلته کې څوک سترګې تورولې نه شي. دلته خو مینه ډېر ناشنا کار دی او مړه ته یې زمانه لږ ښایسته پیدا کړې نو مړه دا خو د الله کار دی. ما لکه اورې نو سندرې واوره تعویض ماویز دی د ملا کار دی. ډېره ښه ډېره له بلا مسافر دې ګوري سو پیغام وله ورکړي. بس مسافر وروڼه به سعودي کې ناست دي سختې تېرئ. د بلا مسافر دې ګوري هغه ته څه میسج ورکړه؟ نیکی هیلې به ورته وایم. څه شی به ورته ووایي؟ نیکی هیلې به ورته وایم. نیکې هیلې به ورته نور به ورته شعر غزل ټپه وعلیکم السلام. خاندې ولې؟ هسې خاندې. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی د کوم ځای کې سره تعلق دی؟ ما ساحل نوم دی او خاص هم تعلق دی. سبق دې ویلی دی که نه؟ ویلی مې دی کوم پورې مې ویل نور سبق مخکې او نور مشرور و. دا راته ووایه یو سوال تپوس ته نه وکړم جواب به الله کې. جوابونه به درکړو. کوم څیز دی چې کله مات شي نو بیا یې مونږ استعمالولی شو چې کله روغ وي نو مونږ یې نه شو استعمالولی؟ چې کله مات شي مونږ چې کله مات شي نو بیا یې مونږ استعمالولی شو. کوی دی کوی ماتېږي؟ هو که نه ځمکه نه څنګه د کوی خو ماتېږي نه خلک راوکني دي منځ باندې چې کله مات شي نو بیا یې مونږ استعمالولی شو. نه دې پته راته نشته. بلا مسافر دې ګوري څه میسج څه شي ته مسافرو ته څه میسج ورکړي؟ مسافرو ته
السلام. نوم دې سره بچا نوم یو شهزاد خان دی. شهزاده زره ته وایې د سین غاړې ته بلا کسان راغلي ته څه شي راغلي؟ زه خو یو واړه کرکټ کې تماشې ته راغلی یم او پیلل په ګراوډ کې که نه. دا راته ووایې زموږ د پروګرام د کامن سینس په حواله د ذهني سوالونه هم راوړلي نو جواب بر الله کې تاسو وکړئ انشاءالله کوشش کوو چې دا راته ووایه دا کم سیز دی چې په میاشت کې یو ځل راشي په 24 غنټو کې راشي بیا واپس لاړ شي؟ لکه په میاشت کې دی که 24 غنټو کې دی؟ په میاشت کې یو ځل راځي او په 24 غنټو کې راشي بیا واپس لاړ شي؟ په 24 غنټو کې خو تقریبا شپه هم راځي. په 24 غنټو کې مطلب د انسان په ژوند کې لکه د انسان کې خو ډېر لکه په 24 غنټو کې یو ځل راشي په میاشت کې یو ځل راځي بیا واپس لاړ شي. نه کې ذهن په کار نه کوي. بلا مسافر دی ګوري بلا کتن کې ګوري سمې شي دی رسته به وایي مسافر دی الله په خپل وطن ته راولي او بس زندګي ماشاءالله ته وګوره ګیم سټارټ دی که نه ډېره مزه کوي. نو زما خو صرف دا مطلب دوا به ورته وایي چې ټول راشي دا لکان اواز کوي چې ټیک ټاک دا ډېر زیات کوي. ټیک ټاک ته مصروفیات زیات شوي دي که نه؟ ټیک ټاک کې څوک زیات خوښ دي؟ یاره په ټیک ټاک کې مې یاسین الګ ډېر زیات خوښ دی. یاسین الګ څه میسج ته ورکړه؟ بس خوښ مې دی هم دا میسج دی چې لاړ شو د هغې سره ویډیو جوړ کړو انشاءالله که نه. نوم دې څه دی باچا؟ حمزه. حمزه څه کې گیم راغلی؟ بس انټرټینمنټ لپاره سین غاړې ته راوتی یو. سبق ته ویلی دی که نه؟ ویلې مې دی. راته ووایه ته خو به قابله مې که نه؟ شوق دې له څه سره دی؟ شوق مې سبق سره. دا راته ووایه دا کم سیز دی چې بهر مونږ وغورځو دننه پوخ کو بیا بهر وخورو بیا دننه وغورځو؟ پیر بیا ووایه. یو سیز دی بهر ته مونږ وغورځو دننه بیا پوخ کو بیا ته بهر وخورو دننه بیا وغورځو؟ وږی. څه شی دی؟ وږی. څنګه لکه وږی دی؟ نو هغه دننه اول پوخ کو دغه تې واړو که نه مطلب هغه پوستکې دې واړو بیا پوخ کو بیا وخورو. ګرانو کتونکو زمونږ اولنی ملګری و چې هغه د سوال جواب ټیک کوه ډېره مننه. مهرباني. یو ملګری سره بل موجود دی راغلی هم د کامن سینس په حواله یو سوال تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوږه نام هم سره؟ انصار بخش. او د کوم ځای سره هم تعلق دی؟ برکه دي سر خال. دا راته ووایه چې دلته څه شي راغلي؟ دلته گیم نه راغلی یم. زمونږ دا پروګرام د کامن سینس په حواله روان دی سوال تپوس ته نه وکړم؟ وکئ. دا راته ووایه دا کوم څیز دی چې خوړلی حرام دي خو چې مونږ یې کله سکو نو مونږ ته بې ثواب میلاویږي؟ چې خوړلی حرام دی او مونږ یې سکو نو ثواب پې میلاویږي؟ یاره دا څه ووایم نو؟ آسان دی لږ سوچ پې وکړه خیر ډېر زیات آسان دی. زه مو بلم او څو خوري نه نه هېڅ هم نه راځي. سجاد نوم مې نه د برکلي سم تعلق دی. ګیم نه راغلی؟ ګیم نه راغلی. سجاد بھائی دا راته ووایه چې یو سوال تپوس ته نه وکړم؟ وکړه. دا کم سیز دی چې کله روغ وي نو مونږ یې نشو استعمالولی چې مات شي نو بیا یې مونږ په استعمال کې راوستی شو؟ چې روغ وي نو مونږ یې نشو استعمالولی چې کله مات شي بیا یې مونږ په استعمال کې راوستی شو؟ آسان دی خیر لږ سوچ دا ګران دی. بلا کتونکي دې ګوري سم میسج ورکړه. بس مسافر ته یو میسج ورکړو چې ښه ژوند مسافرو ښه ژوند تېر کړئ. پیسې ډېرې وګټئ. ډېره مننه ډېره مننه. وعلیکم السلام. نوم دې سره؟ مروان. مروان دا راته ووایه کوم ځای کې؟ دا برکلي خال اوسېدونکی یم. سبق مبق وایې؟ یو سوال تپوس ته نه وکړم جواب پر الله کې؟ وکړه. دا کم سیز دی چې مونږ یې د بهر نه وغورځو او دننه پوخ کو بیا د بهر نه وخورو دننه بیا وغورځو؟ لږ سوچ په پې وکړه. سوچ لږ نه ډېر سوچ.
دا وږی دی څه شی دی وږی سره نومان کوم ځای کې سره تعلق بس یې برکلی نومان بھائی دا راته ووایه چې دا کوم سیز دی چې په میاشت کې یو ځل راځي په 24 غنټو کې راشي بیا واپس لاړ شي په 24 غنټو کې راشي او بیا واپس لاړ شي په میاشت کې یو بیا راځي په میاشت کې یو ځل راځي په 24 غنټو کې راشي بیا واپس لاړ شي آسان دی لږ سوچ په دا راته شوق دی زیات د څه سره دی شوق آل راونډر راونډر دی بلا مسافر دی ګوري سم میسج ورکول غواړي بس مسافر ته دا میسج دی چې خوشاله اوسئ او خپل مسافري کوئ نامم سره تعلق هم کوم سره ارشاد نوم می ده او د برکلی پویا تعلق ساته ارشاد بھائی دا راته وایي چې سوال ته پوښتنه وکم او بالکل ارشاد بھائی دا کوم سیز دی چې کله روغي مونږ نشو استعمالولای چې مات شي نو بیا مونږ په استعمال کې راوستې شو دا لرګي وای نو لرګي څنګه روغ لرګي څه نشي سیدل خوراک کوپرا دا کوپرا 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 روغ کنډوله اجه خلک مات کې پورته کې واړی بس به سوال جواب دی بلا مسافر دی ګوري څه پیغام ورکول بس مسافر هم په خپل مې خو بس خپل مسافری د خپه خوشاله کوي د سره بچا اسام احمد سبق وې او سوم کې فرست ایئر کې دا ته یو سوال ته پوښتنه وکم جواب بر الله کې ها بالکل بدر دا کوم سیز دی چې په 24 غنټو کې راځي بیا واپس ځي 24 غنټو کې راځي بیا واپس نه راغلی واپس میاشت څه شي دا په میاشت کې یو ځل راځي په 24 غنټو کې راشي بیا واپس راځي سپوږمۍ د ورځې راځي میسج غزل ته پدر شي ټاک کې او ټیک ټاک کې څوک زیات خوښ ټیک ټاک کې بس ټیلر ویډیوګانې ډېر خوښوم او کوم وعلیکم السلام جی لالا نوم هم سره تعلق هم کوم ځای کې سره زما نعمت زاده نوم دی او د خال د برکلی اوسیدونکی یم لالا دا راته ووایه چې یو سوال ته پوښتنه وکړم جواب بر الله کې بالکل جی دا راته ووایه دا کوم څیز دی چې کله روغ نو موږ نشو استعمالولی چې کله مات شي نو بیا موږ په استعمال کې راوستی شو غوز غوز یاد نقل دی وکړه بلا مسافر دی ګوري څه پیغام ولا ورکول غواړي بس مسافر به څه ووایو بس خپل مزدوري دي کوي خو په شوق سره او پاکستان کې خو دغه حالات دي خپل ورته پته ده که نه نو خپل مزدوري دي په شوق کوي نو کتونکو تاسو زمونږه فني پروګرام وکړو ته امید ده چې خوندونه هم ترې اخیستي د بل پروګرام دپاره ان شاء الله مونږ راځو او مونږ تاسو ته ویلو چې د پروګرام په اخره کې مونږ تاسو سره سوالونه جوابونه وایو زمونږ اولنی سوال دا و چې دا کوم څیز دی چې خوړلی حرام دی او څکلی حلال دی نو دا غوسه را چې انسان له ورشي او خپله غوسه وڅکي نو په هغه ورته ثواب میلاویږي دویم سوال مونږ دا کړی چې هغه کم څیزونه دي چې کله روغ نو موږ نشو استعمالولی او چې کله مات شي بیا موږ استعمالولی شو نو هغه کې یو غوز دی او یوه انډه ده او بل سوال موږ دا کړی و چې هغه کم څیز دی چې د بهر نه یې وغورځو دننه یې پوخ کړو بیا بهر ته یې وخورو دننه بیا وغورځو نو هغه چې کوم دی د جوارو وږی دی او بل سوال موږ دا کړی و چې هغه کم څیز دی چې په میاشت کې یو ځل راځي په 24 غنټو کې راشي بیا واپس لاړ شي نو هغه به تاسو ته هم کیدای شي چې معلوم وي نو هغه تاریخ دی چې هغه په ورځ کې راشي او بیا واپس لاړ شي او په میاشت کې یو ځل راځي امید ده چې زمونږ دا پروګرام به تاسو خوښ شوی که زمونږ دا پروګرام تاسو خوښ شوی نو د ملګرو سره مخکې شیر کړئ چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ او د بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ